سلامونه ملګرو، ستاسو ورور عبدالغفور غفوري یم او نن مې درته یو داسې اپلیکیشن راوړی چې د نړۍ هر یوه ژبه د خپلې خوښې ژبې ته واړوئ. د دې دپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. د اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکریپشن کې او د فیسبوک چینل په کمنټ او د ویډیو د پاسه مې درته درکړی. تاسو چې کله دغه اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ که نو را به شئ د اپلیکیشن خواته. تاسو ته اپلیکیشن ښکاري ټرانسلیټ. دغه اپلیکیشن دی دا چې د اول ځل دپاره خلاص کړئ. اوس ګوره دا خلاصیږي، ډایرکټ هر څه راله. په دغه ځای کې دا انګلیش چې دی دغلته به کلیک وکړئ او دا اول به اوکې کړئ او په دغه ځای کې چې د خپلې خوښې کومه ژبه تاسو ورکوئ هغه به اوکې کړئ. نو زه دلته ورکومه پښتو که تاسو نشئ پیدا کولی سرچ به ووهئ، سرچ کې پښتو ووهئ، پښتو را پیدا شوه، پښتو مې ورکړه. اوس تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره هر یوه ژبه د خپلې خوښې ژبې ته ډاونلوډ کړئ. اوس په ډېرې اسانۍ سره هر یوه ژبه پښتو ته اړوو، که انګلیش تاسو ته راشي، که هر څه یې، که په فیسبوک کې، که په جیمیل کې. که زه د جیمیل خلاصوم، ما ته انګلیش راغلی دی، دا څنګه به زه ځان ته واړومه. دې دپاره به تاسو دا سلیکټ هم چې که دقه به اوکې کې. ګوره دا اخره کې لینک رالی ټرانسلیشن، دا چې د اوکې که اوس ډایرکټ ګوره په یو کلیک سره به دا ټوله ژبه زمونږ خوښې ژبې ته ډاونلوډ شي. دلته یې لیکلي سلام عبدالغفور غفوري د منځپانګې آی ډي کارولو د کاپي حق مالک ستاسو په ویډیو کې ځینې مواد ادا کړي دي. ملګرو تاسو ته دا په فیسبوک کې دا پاڼې ښکاري، اوس دا انګلیسي ژبه ده، دا اوس اوکې کومه. په یو کلیک سره به دا تاسو به دلته کاپي ووهئ، په یو کلیک سره به تاسو ته د خوښې په ژبې ته واړولی شو. ما پښتو ټاکلي، که تاسو هر یوه ټاکئ. که پښتو انګلیش ته اړوئ نو هم دغه شانتې. دا خورا مهم دي چې د ښه چلند رامنځته کولو لپاره یوه ښه زړه څومره چې امکان ولري له دې څخه په لنډمهاله او اوږدمهاله دواړو کې ځان او نور لپاره خوښ به راشي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي ګرانو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ. نو په دې هیله چې روغ او جوړ باستئ. ستاسو ورور عبدالغفور غفوري.